سلامونه او درنښت ګل او ملګرو. په دغه ویډیو کې تاسو ته موږ د سی ام ډي په درې کمانډونو باندې کار کوو. درې کمانډونه ډېر خوندور ریپورټونه را جنریټ کوي. په ټربل شوټینګ کې ډېر زیات کومک کوي شي. نو راځو لومړنی کمانډ ته، کوم چې د نت اس ایچ ډبلیو لین شو ډبلیو لین ریپورټ. د دې کمانډ په واسطه که تاسو سی ام ډي کې دا ووهئ، تاسو ته ستاسو د کمپیوټر د وایرلس مکمل خوندور او ډېر زیات ډیټیل ریپورټ درکوي چې تاسو کولی شئ دغه ریپورټ نه ډېر معلومات ترلاسه کړئ او په ټربل شوټینګ کې وکاروئ چې ستاسو وایرلس کنیکټیویټي کله سلو شوې ده، کله بیخي ډسکنیکټ شوې ده، وجه یې څه ده. نو راځو دا کمانډ تاسو ته زه وهم. تاسو به راخلاص کړئ سی ام ډي او دا به بیا رن از کړئ. لومړنی کمانډ دی نت اس ایچ ډبلیو لین شو ډبلیو لین ریپورټ. دا کمانډ چې کله تاسو ووهئ، تاسو به ورته لږ صبر وکړئ تر څو دوی ستاسو د وایرلس نیټورک ټول معلومات راواخلي، د پروفایل په هکله، د تاسو ته به دلته دوی یو پات درکړي. تاسو راشئ دا پات یې داسې سلیکټ کړئ تر اخر سره پورې، ایچ ټي ایم ایل پورې انټر وکړئ. دا صف شو تاسو سره، کاپي شو. وینډوز آر ووهئ او رن کې دا دلته پیسټ کړئ او انټر یې کړئ. دا ریپورټ تاسو ته راخلاص شي. دا دی ستاسو د ډبلیو لین ریپورټ. تقریبا تېرو درې ورځو په هکله د معلومات تقریبا 3 ورځې معلومات راغلي. دلته بېلابېل توري دي، تاسو دلته وګورئ. سی چې کوم ځای کې لیکل شوی معنا started a connection چې connection start شوی. ډي معنا disconnect from the network. اس معنا wireless adapter enter to a low power state. همداسې ان معنا network has no connectivity. تاسې نور معلومات وګورئ. دلته وګوره سی معنا started. دلته زه چې کله د سی معنی ماوس راوړم ملګرو، تاسو وګورئ started a connection to a wireless network. صدیق الله په نامه یو پروفایل دی، اس آی ډي صدیق الله د همدې سره زه کنیکټ شوی یم. بیا ډي معنا د نیټورک از ډسکنیکټډ بای د ډرایور. تاسو کتای شئ چې په کم تاریخ په کم ټیم باندې د کم اس اس آی ډي سره کنیکشن دغه شوی دی. ال معنا ده نیټورک هاز لیمیټډ کنیکټیویټي. په همدې ځای کې تاسو که په دې کلیک وکړئ، لاندې بسته د دې پوره معلومات دی هغه هم درته درکوي. صحیح ده؟ هر یو اپشن باندې تاسو کلیک کوئ. نو تاسو کولی شئ دلته دا وګورئ ان معنا چې دې ځای کې ولې نیټورک لو کنیکټیویټي ته یا نو کنیکټیویټي ته راغلی. ان معنا نیټورک هاز نو کنیکټیویټي او آی معنا ده نیټورک از کنیکټډ ټو د انټرنیټ. صحیح ده؟ تاسو دلته دا معلومات کتای شئ. دلته چې لاندې راشئ نور ډېر معلومات هم تاسو درکوي او که لږ لاندې نور هم راشئ، تاسو ته بیخي د ifconfig/all کمانډ چې ستاسو په کمپیوټر کې ووهل شي نو دغه معلومات به درکړي. ګوره تاسو ته ستاسو د کمپیوټر په هکله څومره معلومات درکړي، د آی پي اډرس په هکله، د ټول انټرفیس په هکله. که بیا لاندې راشئ، د دې نه لاندې بیخي دا بل کمانډ هم درته وهلی دی. که چې تاسو نت اس ایچ ډبلیو لین شو آل کمانډ ووهئ نو بیا به تاسو ته کوم معلومات شو شي. دې ځای کې تاسو دا معلومات درکړي. ډېر زیات خوندور معلومات دلته درکوي. ګوره ما د یو څه وخت مخکې د ګل خان په نامه یو هوسټډ نیټورک هم دلته دې کمپیوټر کې جوړ کړی، د هغې په هکله یې معلومات راکړل. که تاسو دا دقیق ولولئ بیخي دومره ډېر معلومات درکوي چې ډېر خوندور. د زیاتو کمانډونو په هکله ګوره معلومات درکوي. بل ما سره سکسیس فیلیر څومره دی، وارننګ څومره دی سیشن کې دا درکوي. ډسکنیکټ ریزن ولې ډسکنیکټ شوی دی، د نیټورک از ډسکنیکټډ بای د ډرایورس. اتلس ځل دا کار شوی دی. د نیټورک د ډرایور ډسکنیکټ وایل اسوسییټینګ اتلس ځل دا غلطي شوې ده. د سیشن په هکله، ډیوریشن په هکله معلومات درکوي. نور یو سیشن په هکله تاسو ته معلومات درکوي چې دا تاسو سره په ټربل شوټینګ کې بېشانه ډېر زیات کومک کوي دا ریپورټ. صحیح ده؟ یو ریپورټ وشو چې دا ستاسو د وایرلس په هکله ریپورټ و. دویم ریپورټ دا د ستاسو د کمپیوټر د انرژي په هکله ریپورټ دی چې ستاسو کمپیوټر اوس چارج کوي، څو ساعته چارج کوي. تاسو غواړئ د انرژي ریپورټ وګورئ چې څنګه موږ کولی شو. دلته تاسو ته به ځینې خبرې دوی درکړي په دې ریپورټ کې چې د نمونې په ډول ستاسو ډسپلی ډېر چارج وي یا دغه پلانکې خان ډیوایس یا پرزه ډېر زیات چارج وي، نو کوشش وکړئ د تاسو لږ کم کړئ، ستاسو پاور پلان به لږ ښه شي. نو دغه کمانډ دی پاور سی اف جي سلش انرژي. دا بای ډیفالټ که دا کمانډ تاسو همداسې ووایئ سلش انرژي پورې، نو دا د شپېتو ثانیو دپاره ده. ستاسو کمپیوټر مسلسل چک کوي چې تاسو ته د انرژي ریپورټ درکړي چې کومه پرزه ډېر چارج وي. او که ستاسو سلش ډیوریشن 120 سیکنډ ورسره ووایي معنا بیا به 120 سیکنډ دپاره دا چلیږي. نو زه یې نارمل چلوم پاور سی اف جي سلش انرژي. که 120 ډیوریشن 120 ثانیې کوي، صحیح ده که نه؟ ګوره د شپېتو ثانیو دپاره دا
ټول د کمپیوټر ټیسټینګ کوي چې تاسو ته د دې د انرژۍ پلان درکړي. صحیح ده؟ نو زه ورته صبر کوم تر څو دا پلان ماته راکړي. ښه، ماته یې زما د انرژي په هکله یو ریپورټ راکړو. ماته وایي چې 14 ایررز دي پکې، 7 وارنینګز، 21 انفارمیشنل. زه به راشم دا پات به داسې راکاپي کړم تر دې HTML پورې او رن ته به راشم، په رن کې به دا پات واچوم، دا ریپورټ به تاسو د کمپیوټر نوم او د هر څه په هکله معلومات راکوي. ایررز ته ګوره څونه ایرر پیدا کړي دي. ډېر خوندور معلومات یې پیدا کړي دي. وایي پاور پالیسي، پاور پلان پرسنالټي از های performance on battery. تاسو ته چې ستاسو په پاور پلان کې څه مشکلات وي او هغې د خاطره انرژي زیاته مصرفېږي، تاسو وایي تېره ورځ ما شاګردانو ته د پلان جوړولو په هکله خبره کوله چې پاور پلان به څنګه جوړوو. ما یو مای بیسټ پلان جوړ کړی دی، دا چې دی بیسډ اون د های پرفارمنس دی چې ډېر زیات برق مصرفوي. بیا دا معلومات یې راته راکړل. بله څه وایي چې پاور پالیسي سلیپ ټایم آوټ از ډسیبل اون بیټري. په بیټرۍ باندې سلیپ ټایم آوټ نشته او دا هم رښتیا ما پرون چینجز کړی دی. ګوره دا یې راته ویلي دي. که زه راشم زه دا مای بیسټ پلان کاروم، دلته راشم نو فوټ د کمپیوټر ټو سلیپ دا بای ډیفالت که تاسو وګورئ 180 دقیقې وي، چې 180 دقیقې څوک کمپیوټر کار ونه کړي، کمپیوټر دې سلیپ شي تر څو پاور کم مصرف شي. نو ما دا نیور اخیستی دی. دلته ګوره دا غلطي راایستې. تاسو ته هم چې دا ډېر خوندور معلومات دي. اوس دا غلطي ده. از آی ټي ته باید په دې پوه شئ چې دغه کومې غلطیانې دلته کیدای شي په power related. نو ګوره the computer is not configured to automatically sleep after a period of inactivity. تاسو وکړه چې دا ما نه وکړم، دا ته وایي دا غلطي ده، ایرر دی. کوشش وکړئ دا اصلاح کړئ تر څو ستا پاور پلان ښه شي او پاور دې زیات وخت لپاره د کمپیوټر لپاره کار وکړي. او نور ماته وایي چې 802.11 ریډیو پاور پالیسیز میکسیمم پرفارمنس اون بیټري دا دی. پی سی آی ایکسپریس چې دی هغه ډیسیبل دی. بل پاور پلان پرسنالټي چې دی دا هم پر های پرفارمنس کې چې کله پلګ ان همي او سلیپ ټایم آوټ بیا ما خبره ده، خو یو ځل بیټري لپاره راخلي، یو ځل پلګ ان لپاره. مینیمم پروسیسر پرفارمنس سټیټ از 100 چې دا بیخي ډېر زیات لوی دی. چې تاسو دا انشاءالله که تاسو غواړئ ملګرو بیا په دې باندې مونږ یو ویډیو ریکارډ کړو چې پاور آپشن تاسو کله راشئ دلته زه راشم ګوره چینج سیټینګ ته او ایډوانس سیټینګ ته راشم. دا ما ډېر زیات هر څه مې بیخي ډېر جګ څه کړي دي که نه. نو که تاسو دلته وګورئ دلته هر څیز شته. پروسیسر پاور منیجمنټ ته راشئ. مینیمل پروسیسرز چې کله اون بیټري وي 5% دی، پلګډ ان 100% دی، چې معنا کله دا آیډل وي پروسیسر باندې کار نه کیږي نو بیا هم د دې هغه برق لیول نه راکموي، چې تاسو ته وایي دا یو غلطي ده. نو دلته دا هره پرزه چارج وایي. پی سی آی ایکسپریس د نمونې په ډول دی. پروسیسر پاور منیجمنټ کې راشي. سیسټم کولینګ کې تاسو ګوره دواړه اکټیو دي. پروسیسر میکسیمم سپیډ ته ګوره دواړه په 80% کې دی. نو دا انشاءالله دې کې چینجز موږ کړي. دا ما بل ورځ تدریسوو، شاګردانو ته مې دا بیخي هر څه های کړل د دې په خاطر. نو ګوره دا غلطیانې راغستې دي، دا ستاسو غلطیانې دي. دا که تاسو دقیق وګورئ ګوره یو اس بي وایي سسپینډ سټیټ ته نه ځي. یو اس بي پورټ دا غټ مشکل دی. تاسو ته ګوره څومره خوندور معلومات درکوي دلته. تاسو دې نه دا معلوموی شئ چې ستاسو په پاور پلان کې څه مشکلات دي، کمپیوټر ولې ډېر چارج وي. از آی ټي باید تاسو په دې پوه شئ. صحیح ده؟ په دې خبرو باید تاسو آګاه اوسئ. دریم چې کوم دی هغه دی پاور سی اف جي سلش بیټري ریپورټ. دې کې هم ډېر خوندور معلومات وي او دا تاسو د بیټرۍ د هیلث په هکله معلومات درکوي. صحیح ده؟ نو دا معلومات دي پاور سی اف جي سلش بیټري ریپورټ. دا تاسو ته بیټري ریپورټ جنریټ کړي. دا پات تاسو داسې کاپي کړئ تاسو او دا به زه دلته راشم ځان ته او دلته به داسې کوم. دې کې هم ډېر خوندور معلومات وي. په دې کې ډېر خوندور معلومات دي. ستاسو د بیټرۍ هغه هیلث ښیي او لیټسټ چې څومره استعمال وخت د دې شوی دی. خوندور معلومات پکې ډېر زیات دي. خو زه تاسو ته وایم چې تاسو ډېر فوکس وکړئ په ډیزاین کیپاسټي باندې چې ډیزاین کیپاسټي څومره ده او بل چارج منځ بیا واټن څومره دی. صحیح ده؟ او په دې کې بل اهمه خبره دا ده چې ستاسو د بیټرۍ چې کوم ده د دې کیمستري چې شی د کوم موادو نه جوړ شوی ده، کومه کمپنۍ جوړه کړې ده. نور هم پکې ډېر خوندور معلومات دي. تاسو دې کې ډېر زیات معلومات کتلی شئ. نو دا 3 کمانډونه باید تاسو د CMD حتما معلوم وي. د ټربل شوټینګ پر مهال تاسو دا کولی شئ چې دا استعمال کړئ. نو ګلالیو ملګرو موږ کوشش کوو چې یو بل کورس هم شروع کړو. که تاسو خوښه وه او تاسو غوښتنه کوله بیا موږ ته کمنټ سیکشن کې ووایئ. هغه به دا وي چې موږ به وینډوز 10 تدریس کړو. ګلالیو ملګرو کوم وینډوز 10 چې په بازار کې اوس په مارکیټ کې تدریسیږي په کورسونو کې او ریکارډونه یې اویلیبل دي، هغه وینډوز 10 دا د یو یوزر دپاره. صحیح ده؟ دغه وینډوز 10 چې تاسو زده کوئ بازار کې تاسو دغه
ویډیوګانې تاسو ته نارمل یوزر تاسو چې کوم وینډوز 10 ویډیوګانې ګورئ چې ډیټ اینډ ټایم چینج کا او فولډر آپشن ته لاړ شه دغه د نارمل یوزر دپاره دی چې هغوی کله یو کمپیوټر کاروي نو باید داسې وکاروئ ان نتورک پروفایل کې د کار کوي از ان آی ټي اډمن ته یو ځای کې آی ټي نارمل یوزر خو خپل کار کوي صحیح ده وخت چې هغې ته مشکل پیدا شي نو بیا هغه په دغه نارمل وینډوز 10 باندې چې زده کړې کړي نشي حلولی نو از آی ټي چې تاسو یو ځای کې از آی ټي کار کوي مجبور یې چې د هغې دغه مشکلات ته ټربل شوټ کړي نو موږ کوشش کوو چې موږ وینډوز 10 تدریس کوو خو دې کې به ډیټ اینډ ټایم لنګویج او د ماوس ریلیټډ او د فولډر آپشن دا خبرې پکې نه په دې کې به موږ ایډوانس لیول خبرې کوو د نمونې په ډول که زه لومړی راشم همدلته د پاور آپشن کې او دلته د ایډوانس سیټینګ ته راشم په همدې ځای کې که زه په دې پروسیسر پاور منیجمنټ کې لږ یو دوه چینجز وکړم نو ستا کمپیوټر به بې له حده ډېر زیات ګرمیږي او که یو نفر ته وایي چې زما کمپیوټر بې له حده ډېر زیات ګرمیږي او پکې هم نه لګوي که پکې لګوي بې وخته پکې لګوي نو دا تاسو کوم ځای نه ټربل شوټ کوئ شي تاسو کولی شئ دا د پاور آپشن نه ټربل شوټ کړئ کولی شي تاسو دا د بایوس نه هم ټربل شوټ کړئ نو موږ به تاسو ته وینډوز 10 تدریس کوو مګر داسې وینډوز 10 هغه به د نارمل یوزرانو دپاره نه هغې کې به صرف د وینډوز 10 هغه برخې موږ تدریسوو کوم چې د ټربل شوټینګ دپاره کارول کېږي او کوم چې د یو آی ټي دپاره کارول کېږي د نمونې په ډول تاسو ما ویل پاور آپشن کې به ځینې خبرې کوو ځینې نور ایډوانس سیټینګونه دي دلته چې هغې باندې به خبرې کوو که ستاسو دا غوښتنه وه نو بیا راته کمنټ سیکشن کې ووایئ چې یس موږ وینډوز 10 غواړو چې زده کړو از آی ټي لیول باندې نو موږ به بیا دا کورس سټارټ کړو